الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. د ما ډیرو محترمو مؤمنو مسلمانانو ورونو، یو اهم علمي او تحقیقي مطلب د سره شریکوم. نن سبا د ډیرو انسانانو په ژبو باندې دا شعار او دا خبره جاری ده چې هغه وایي موږ د نارینه و ښځینه و تر مابین مساوات غواړو. ځینې ناپوه او بې علمه انسانان دې ته لاسونه پړکوي او هغه داسې خیال کوي چې دا خو نو ډېره حقه خبر کوي. په حقیقت کې دغه انسانان اصلاً د حق و د عدالت و د حقیقت په تلاش کې نه دي دا کوم چې دا شعار پورته کوي. دا د خپلو شهواني بازارونو د ګرمولو دپاره دا خبرې کوي. او هغه علمي تحقیق رخ دا ده چې یو مساوات ده، یو اعتدال ده. مساوات غیر فطري، غیر طبیعي ده، غیر ممکن ده. مساوات ویل کیږي یو شانتوالی، یو رنګوالی، یو ډولوالی. دا د الله جل جلاله په کائناتو په ذراتو د عالم کې ستن وجود نه لري، بلکې د الله تبارک وتعالی هغه عظیم طاقت، عظیم قدرت، هغه دا ټول ذرات د عالم متفاوت له یو له بله پیدا کړي. دا دلالت لري او نښانه ده په لوی طاقت د الله عز وجل باندې. او مساوي او یو ډول شی، یو شانته شی تولیدولو، اختراع کولو، پیدا کولو، تولیدول، دا د ضعف علامه ده، د کمزوري علامه ده. لکه مثلا انسانان که یو تولید کوي نو د خپل تولیداتو دپاره، د خپل هر قسم تولید دپاره هغه یو ډایي او یو کالب جوړوي. او د هغه کالبه څخه چې کوم شی راباسي، هغه که په زرهاو په میلیونونو عدد کې هم هغه یو شکل و، یو ډول، یو شانته به وي. ولې خو د هغو کالب یو ده او ډایي یوه ده. او انسان له دې عاجز ده چې د هر مفرد تولید دپاره، د هر فرد د تولید دپاره علیحده او مستقله ډایي جوړه کړي تر څو یې تشخص بدل شي د بل مفرده څخه. خو د الله عز وجل عظمت و قدرت و طاقت دا ده چې هغه ټول ذرات د عالم متفاوت پیدا کړي دي. او انسان یې چې متفاوت نشي پیدا کولی، تمایل مساوات ته ده، دا د هغه د عجز علامه ده. که موږ فکر وکړو چې د انسانانو په افرادو کې له آدم علیه السلام تر دور صورت څومره پیدا شوي وي، له دې ایسته پیدا کېږي، یو انسان به د بل انسان په شکل باندې نه وي، مساوي نه ده ورسره، یو شانته نه ده ورسره. حتما یې تشخص بدل ده د یو له بله څخه. څومره نباتات چې په مخ د ځمکې په کره د ځمکې باندې الله را زرغونه کړي، که څه هم یو جنس یې راواخلو، د هغه همجنسو نباتاتو ترمنځ هم له یو له بله څخه تفاوت ته په تشخصاتو کې. څومره کاڼي او ګټکۍ چې الله په مخ د ځمکې باندې پیدا کړي، هر یو ګټکۍ او کاڼی له بلې بدل ده. څومره غرونه الله پیدا کړي، دا ټول له یو له بله بدل دي. دا تفاوت د الله د قدرت نښانه ده. نو د نارینه و د زنانه و تر مابین مساوات ممکن نه ده. نارینه او زنانه په حلیه کې تفاوت لري، په جسامت کې تفاوت لري، په اعضاو کې تفاوت لري، په صلاحیتونو کې تفاوت لري، په وظایفو کې تفاوت لري، په صوتونو کې تفاوت لري، په رنګونو کې تفاوت لري، په ټولو کیفیاتو خپلو کې تفاوت لري. د دې د مساوات شعار
فقط د هغه شهوت پرستانو د خپلو شهواتو د اشباع دپاره ده. حقیقت باندې هغه نه پوهېږي، په حقیقت باندې سر نه خلاصېږي. مساوات ممکن نه ده. غوښتنه د عدالت ده. باید د نارینه او د زنانه تر مابین عدالت و اعتدال وغوښتل سي، او عدالت و اعتدال د الله غوښتنه ده. دا الله عز وجل غواړي په انسانانو کې، که هغه نارینه دي که زنانه دي، او د ټولو افرادو د انسانانو په مابین کې، بلکې له ټول مخلوقه سره الله عدالت غواړي. او عدالت مساوات ته نه ویل کېږي. عدالت هر ذي حق ته خپل حق رسول، د هغه خپل حق ورته محفوظول، د هغه خپل حق ورته ساتل، دې ته عدالت ویل کېږي. نارینه ته به خپل حق رسېږي، زنانه ته به خپل حق رسېږي. هر فرد انسان ته، هر فرد مخلوق دی الله ته به خپل حق چې الله د هغه دپاره مقرر کړی، هغه خپل حق به هغه ته ورکوي. حتی له دوابو سره عدالت فرض ده. د هغو چې کوم خوراک ده، چکاک یې ده، ځای یې ده، د درولو د ساتلو ځای یې ده، هغه د هغو حق ده په چښتن باندې. هغه حق به یې چښتن ورته رسوي. دا فرض ده پې باندې. نو عدالت غوښتنه د الله ده، او غوښتنه د فطرت ده، غوښتنه د خلقت ده، طبیعي ده. مساوات دا غیر ممکن ده، غیر طبیعي ده، غیر عقلي ده. دا د عقل تقاضا نه ده په دې کې. خو الله عز وجل دې موږ ته د حق سترګې راکړي، او د حقیقت د څېړلو، د لیدلو، د حق د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم،